د ده په غم او په ښادۍ څه کار نشته د ده د ګیډې غم په کار دی زه قربان سر دا خو ډېر غلط باندې کار دی جی او جی ا د چا خبره چې سر د خېټې ځار Okay, please. Mr. Charlie, you. سر بی فار بچر Students, butcher kasab te weli shi. Se te weli shi? Yes. Good. Sir, زه شعر وایم. Oh my God. په شعرونو خو درته په سر کې درد کو. شعرو چپ شعر به ته زه ویمه مشره تا ته ویمه کویه مه کړه د بل سړي په لار کې کویه مه کړه د بل سړي په لار کې چې ستا هم د کوی په غاړه لاړ شي دا کلام د چا دی زه ووایي ځه دغته کسا په خپله ویله څه شی ورځي نه مو نه زده کړه کې خو ته ورته وښیم یې سر مشر چرته کلي کې د لختي غاړه نه جوړه کړې نو کویې به څه جوړ کړي Okay, please. Miss Khapere, you. سر دا د عظیم صوفي شاعر عبدالرحمن بابا شعر دی. Yes, very good. Students, رحمان بابا زمونږ د پښتو ډېر لوی شاعر تیر شوی دی. هغوی فرمایي چې رحمانه ته پال څه لګورې د انسان عمل او د هغه فعل په خپله پال دی. یاره وایم ماسټر صاحب که نه وایم خدای راسي چې ډېره اوچته خبره یې کړې ده. Yes. اوس دا ټایم شو زمونږ د سپورټس د کلاس د سپورټس کلاس په زمونږ د دې نه پس وي مونږ وایو چې سپورټس کوو د کرکټ میچ به کوو تاسو اګري یې Agreed. Very nice. Let's move now. راځئ پس کا خیری میچ شروع کېدون کوي په دغه میچ کې موږ سره نن انټرنیشنل لوبغاړي شامل دي دا یو لوبغاړی چې دی دا د سریلانکا نه راغلی دی نوم یې دی ټانګلټونګا یعنې د اوبو ټانکې بل لوبغاړی چې دی دا راغلی دی دا راغلی دی د کوم ځای نه دا د اسټرالیا دی اسټرالیا راغلی دی او خلو که خو داسې ښکاري چې چرګه ونیسي او خیر راغلی دی کېدای شي چېرته غلطي کې باد ویله لاس ته ویر شي او بال ونیسي بل چې کم دی دا لوبغاړی راغلی دی لندن نه او ته بیا هلته چاته ویایو ما چولې یې خرڅول خو چولې یې نه خرڅولې هلته که نه چولې یې نه خرڅېدې دلته راغلو ټیم کې شامل شو چې ستاسې پیسې یې وګټو پوه خو شو کله سره پوه خو یو کله سره دوی پیسې ګټي دا بل چې را روان دی وای دا خو خلو چې لندن نه راغلی دی نه دا زمام ګل دی دا یې ټیم کاپتان دی دا هم را روان دی نو ده خو داسې په زرګونه میچونه یې ګټلي دي په بورو رنځونه یې جوړ کړي دي راغلی دی انټرویو ته راغلو چې زمان ګل څه وایي راغلی کله وطن کې خیر دی بخي تاسو نظرونو ته میچ باره کې خبرې کاکاونه وکړو کرکټ باره کې به څه خبره وکړو دا خو زموږ خانداني لوبه ده صحیح زما نیکه چې کوم د نیکه هغه هم دا لوبه کوله دا خو دا کرکټ مرکټ بیا صحیح دا چې کوم دی نیکه مې شروع کړو بیا ورسره چې کوم دی نو پلار مې دا کار شروع کړو که پلار نه پس د خدای په فضل سره زه میدان ته راوتم نو به د نیکه خبره ته وکړم دا خبره ډېره زیاته مشهوره ده په میدان کې ولاړو په میدان کې صحیح نیکه درته یاد و میدان کې ولاړو لوبه یې کوله دنیا کروڑونه خلک ولاړ دي سیال ته کړي صحیح لکه دنیا راجمه ده که نه سیل یې کولو مړه نیکه مې څه چل وکړه خو چې هغه د هغه غونډس کراو زه ته په دې تپاړي وواله یو ټوسک سره ته خبر چې هغه غونډس کچه شوه نو بل ټوس شوی به وي که نه ټوس نه شوه که نه
ټوس نشو کنه چې ټوس نشو اګوندس کوال وتا خالق وته راځي دريار وته ولاړ چې ګوندس کروانه نه پاتې نه یاره څلور پنځه غنټې وچو ټولې په انتظار چې لا درا پرې خو وخت وچو ټوله خو دې خو کې خدای پاک ګوندس وچ شو څه ګورو چې پنځه غنټې پات برت مال درا پرې وته بس خونه یورونه ورته یو چیټ لګېدل یو چیټ ورته لګېدل ما دې ته بول سره چیټ لګېدل یو سره چیټ لګېدل حیران دریا چې دا چې شی بیا چې هغه ګان لګه چیټ چې پړاو کو ته کته پاغې لیکلي واورا وی که بیا د ګوندس که څوک ما ته راوښته کنه وی خدای راستي کېدل واپس درولم ګرانو صحیح ده خانداني وګوره ګرانو نظرونو لوبه شروع کیږي راځو چې وایې کسو سم خو راوله که ته څه شی کې ناظرینو تاسو په خپله کسو چې لوبه کې ګډوډ شروع شو خو دا ګډوډ همیشه لپاره کیږي او چې ګډوډ شروع شي نو بیا خو ګډوډ وي خو دا ګډوډ به تاسو منو